نیاز نبی سنگر نصیحت غړي خدای نه علاوه دا خبره کومه چې نیاز نبی سنگر خپل کورنۍ د اړخه شکریا ادا کوم ټول سر نیاز نبی سنگر په موږ باندې دا احسان دی د دې احسان نه علاوه په ما باندې او زما شرور تناسته واجب لایق هم غوړه باندې یو بل احسان د نیاز نبی سنگر دا دی چې موږ له دا پلیټفارم راکو چې موږ د بابا جان لیګیسي چې کومه دا په وړاندې وروړل لپاره ضروري ودا چې موږ د شاعرانو سره د سیالیانو سره موږ دا موږ زده کړو او موږ د شانتي په بابا جان چې کوم دا سلسله دا په وړاندې باندې موږ وځو سره دا لپاره یو جهان موږ کوم د خپل کورنۍ طرفه زه ما یو نظم د بابا جان په حواله سره لیکلی و بابا جان زما په خوب کې راغلی و او زما یو تاثرات و اکچولي نو هغه تاثرات چې دي نو هغه نظم شکل ما ورکړی یو وار ما مخکې هم ویلو خو دلته کې زما تره زما مشر زما د والد صاحب مشر ورور زموږ تره زموږ خوب پرېږدي هغلته کې ناست یم هغه ما نه ویل زه غواړم چې یو ځل بیا ووایم او د هغې خوب سره تړلی یو نظم چې دی یو غزل چې کوم دی نو هغه د قاضي نیاز صاحب هم دی زه غواړم چې هغه دواړه سره کنیکټ کړم او تاسو یې شریک کړم خو د هغې نه مخکې زه یو خبره کوم چې بلکې یو بل شعر وایم چې نه مې هنر شته نه پوهېږم په شعر لیکلو نه مې هنر شته نه پوهېږم په شعر لیکلو زه خو بس ټکي جوړوم چې زړه صبر کړم دا بابا جان په خوب کې چې کوم د هغې سره زما مکالمه شوې ده زه هغه تاسو سره بیانوم شعر کوم بلکې ما ویل بابا ستا نه بغیر به ژوندون څنګه تېر کړم ستاسو انداز د خندا او بیا غوسه د مینې به زه څنګه هېر بابا ویل بابا ما ته د مینې نه دوه نومونه ویل زما کشر ورور ناست دی ورته ویل ما ته یو سیلۍ وي او زما تره هم ناست دی او یو بل ته مرچکې وي سیلۍ مې په دې باندې ما ته ویلې چې زما اصل کې جاب چې کوم ځای و نو زه به آن اینډ آف تلم راتلم د پېښور نه به اسلام آباد ته بیا مدین ته نو بابا ته پوښتنه وکړه چې یو کار کوم ځای دی نه کور کې چې په اسلام آباد کې دی هغوی چې دا خو بالکل د سیلۍ په شان دی تیز لاړ شي راشي نو په کور کې به راته مینه سیلۍ وي او مرچکې مې راته په دې وي چې زه لږ اګریسیو پرسنالټي والا یم هغوی یار اګریسیو دی نه مرچکې دی نو په هغې کې بابا ویل چې مرچکي زه خوشحاله یم ژوند خو یو خوب د لیوني دی ژوند خو یو خوب د لیوني دی بابا ویل چې مرچکیه زه خوشحاله یم ژوند خو یو خوب د لیوني دی بچو هر یو سړی ورپسې ځغلي مدام نه چا پوره کړه او پوره به یې کړي هر څومره منډه وهي ګام په ګام الله راضي و او راضي دی رانه زما بچي زما د زړه ټوکړي دي زما نامه او پښتو تل به دوی په وړاندې بوځي بچو یووالی او اتفاق به ساتئ زما په شان دی حوصله به کوئ بیا به زه نور هم په سکون وده شم زما دعا ستاسو همیش ملګرې زما طاقت یې ځان به روغ ساتئ زما د نسو او لوڼو خیال به ساتئ زما د رور به احترام کوئ زما سره ناست دی خپل خاندان به پورې نه هېروئ زما یاران به ځان نه بیلوئ تپوس د ټولو به کوئ په نره دا مې د عمر اساسه ده ګورې د پښتو ننګ دی چې بار لیکل بیا د دې نه بعد هغه نظم خبره تاسو سره شریکوم چې کومه کاظم صاحب د بابا جان لپاره ډالۍ کړې وه او د هغې پیژول مې د بابا جان لپاره زه هغه تاسو راول شیر کوم او د دغې نه بعد زه کنټینیو کوم د خپل نظم کاظم صاحب د بابا جان لپاره یو شعر لیکلی و چې اوس د یادونو یو جهان مدین دی راباندې ګران دی د ګلونو وطن دا د سندرو ګودرونو وطن د غیرتمندو پښتنو مسکین دی د ګلدرو او د سندونو وطن دا د تاریخ پاڼو کې یاد وطن دی زموږ فکرونو کې آباد وطن دی دلته کې ژوبل ستړی زړه ټکور شي د احساساتو نری باد وطن دی دلته کې ډېر زما یاران دي ښکلي څه کشران څه مشران دي ښکلي ډېر د ادب د اسمان ستوري دي په حقیقت کې په ما ګران دي ښکلي اوس د یادونو یو جهان مدین دی زما زړګی او زما ځان مدین دی
که هیروم یې هیرولی نشم زما د سوچ هم اسمان متین دی او زه به په زړه باندې غټ کاڼی کېدم نور په دیدن سوغات له نه درځمه چې لایق خاورو ته وسپارلو ملګرو نور به سوات ته نه درځم کاظم صاحب دا نظم چې کله هلته کې ما په خپله پړاو کوم نو زه ډېر ایموشنل وم ځکه چې په دې کې د اخرنی لاین چې کوم نو دا زما په زړه پرېوتی و چې کاظم صاحب څنګه بیا زموږ ځای نه راځي نو په خوب کې مې بابا ته دا ګیله د کاظم صاحب واورله ته مې ویلې چې کاظم صاحب وایي چې اوس مدین ته به زه نه درځم ما ورته دا سوات د مدین خبره وساتله چې کاظم صاحب وایي چې اوس مدین ته به زه نه درځم بابا ویل کاظم ته وایه دومره زر دې رشته پرېښودله زه خو اوس ټول عمر مدین کې یم ستا د راتګ په انتظار کوم نو داسې مه وایه چې نه درځم او خامخا به راځي ډېر زیاته مننه کوم ستاسو زه صرف 2 منټه نور اخلم ستاسو په ټولو اجازه زما کشر ورور واجد لایق دلته کې ناست دی ډېر خوږ غږ لري او یو بل بیک ګراونډ د باباجان تاسو سره زه شریکوم چې د باباجان چې څومره هم کتابونه نو ما او واجد په خاص توګه باندې د هغوی شعري راغستله مونږ به هغه زمزمه کوله مونږ به هغې له کمپوزیشن شروع نو چې کله به کمپوزیشن مونږ جوړ کړو د به ګیټار راوغست مونږ د بابا کمرې ته لاړو مونږ به هغوی ته زمزمه کوو د بابا به ډېر خوند اخیستو مونږ هم ډېر زیات خوشحالېدو د باباجان یو 2 اشعار دي هغه اشعار مونږ ستاسو د مخکې زه زما کشر ورور مونږ زموږ کول غواړو بیک ګراونډ تاسو شیر کوم د دې کمپوزیشن ما او واجد په 2018 کې جوړ کړو باغ کې زموږ والده حیات وه نو د هغې ډېر زیات خوف خو بیا داسې اراده وه چې مونږ کله پلان کوو ما وایي چې دا به واجد صاحب دا به ریکارډ کوي خو بیا زموږ والده وفات شوه او هغې کې دومره درد و چې مونږ بیا هغه مونږ ریکارډ کړو باباجان یې واورېدو بیا هغې مشکل نه شي وي کوډ ناټ ډو دیټ خو چې اوس باباجان نشته نو مونږ هغه باباجان ته ډایلېکټ او تاسو ته وایو چې هغه موږ څنګه کړی واجد تصویرونه جوړومه تصویرونه ورانومه تصویرونه جوړومه تصویرونه ورانومه نه پوهېږم جانانه تا به څنګه هېرومه تصویرونه
नपुहिका माझ्या नाना ताबा संगा